बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरो उम्मीद लरम چې تاسو ټول بخیر نن به مونږه د انګلیش لینګویج یو ډیر اهم مضمون شروع کوو چې هغه ته ویل کېږي pair of words په انګلیش کې ډیر زیات استعمالیږي او دا ډیر زیات کنفیوزینګ هم وي ځکه چې په دې کې داسې الفاظ وي چې د هغې आवाज بالکل یو شانتي وي د هغې پرونانسیشن یا بالکل یو شانتي وي یا په هغې کې ډیر معمولی فرق وي او د هغې سپیلینګ بدل وي او د هغې مطلب هم بدل وي نو د دې وجې نه دا pair of words ډیر زیات ضروري دي ځکه چې دا په عام ژوند کې هم ډیر زیات استعمالیږي او دا تقریبا په هر یو اگزام کې تاسو ګورئ نو د pair of words نه خامخا الفاظ راځي ایون که تاسو د CSS اگزام هم وګورئ نو په هغې کې هم اکثر د pair of words نه څه الفاظ راځي چې د هغې به تاسو معنی کوئ او یا به د هغې تاسو استعمال به هم کوئ چې کوم به الفاظ به مونږ په کوم ځای کې څنګه استعمالو د دې وجې نه دا ډېر زیات ضروري دي pair ویل کېږي جوړې ته څنګه چې د بوټانو جوړوي pair of shoes دغه شانتې دا زموږ دي pair of words نو په دې کې چې کم عام طور الفاظ استعمالیږي ما د هغې یو لیست جوړ کړی دی چې په هغې کې زموږ سره تقریبا 130 خواوشا pair of words دي د دې مطلب دا دی چې 130 جوړې دي نو تقریبا 260 زموږ سره الفاظ به راځي چې هغه به انشاءالله موږ په دې ټول سیریز کې کور کوو نو راځئ موږ خپل نننی لیسن شروع کوو نننی لیسن به زموږ د pair of words پارت نمبر 1 وي او په دې کې به موږ خپل اولنی pair of words کوو accept او accept دا دواړه الفاظ تاسو دې ته په غور سره وګورئ یو لفظ چې کوم دا اولنی ما تاسو ته وویلو نو دا د A نه شروع کیږي او دا دویم ټکی چې دی دا د ای نه شروع کیږي نو د دې وجې نه د دې په پرونانسیشن کې به لږ شانتي فرق وي دا اولنی ټکی چې دی هغه به ویل کېږي accept او دا دویم ټکی چې دی دا د ای نه شروع کیږي نو هغه به ویل کېږي accept تاسو وګورئ ډېر معمولی فرق دی په دې دواړو کې خو د دواړو معنی بالکل بدل دي نو راځئ موږ په نمبر باندې دا دواړه ګورو چې د دې معنی څه وي او دا به موږ په کوم ځای کې څنګه استعمالوو اولنی ټکی دی accept یو داسې ټکی دی چې زما 99.999% یقین دی چې دا ټکی په تاسو له خامخا درځي ځکه چې دا په عام ژوند کې هم ډېر زیات استعمالیږي د accept مطلب دی قبلول یو څیز قبول کول یو څیز منل دې ته ویل کېږي accept په انګلیش کې به د دې مطلب راځي to agree to take something یا to say yes یو څیز قبلول مطلب دا دی چې ته په یو څیز باندې رضا یې صحیح ده ته یو څیز قبلې ځکه چې ته په هغې باندې رضا یې یا ته چاله د یو څیز جواب ورکې او د هغې مطلب ستا وي چې آو یعنی یس ستا جواب ها وي صحیح ده ستا جواب آو وي نو په هغه موقع باندې مونږ accept استعمالو accept یو verb دی او د دې first second او third forms دی accept accepted او دا مونږ په continuous form کې هم استعمالولی شو accepting اوس د accept زه تاسو له یو دوه examples در کوم نور په دې باندې مونږ ډېر وخت نشو اخیستی ځکه چې ما تاسو ته وویله چې دا تاسو ټول له به already دا ټکی درځي خو چونکې دا زمونږ د pair of words یو حصه ده نو مونږ له د دې کول لازمي دي صحیح ده نو اولنی example زه د دې اخلم مثال په طور زه وایم چې I offered her an apology but she wouldn't accept it ما هغې ته خپله معافي پیش کړله I offered her an apology but she wouldn't accept it خو هغې نه قبلوله مثال په طور ما یو غلطي کړې ده او زه وایم چې I offered her an apology but she wouldn't accept it ما د هغې نه معافي وغوښتله خو هغې معافي قبول نه کړله دلته کې هغه accept استعمال شولو چې هغې قبول نه کړله she wouldn't accept it صحیح ده نو دغه شانتي دا مونږ په سنټنس کې استعمالولی شو یا تاسو یو اسانه غوندې اگزامپل تاسو چې اکثر چېرته یو دکان ته لاړ شئ او شاپینګ کوئ تاسو سره مثال په طور نغدي کیش پیسې نه وي تاسو په خپل بینک کارت په ذریعې سره پیمنټ کول غواړئ نو تاسو هلته کې بیا د هغو نه تپوس کولی شئ چې do you accept credit cards تاسو کریډټ کارت قبلوئ یعنی تاسو د کریډټ کارت باندې پیمنټ قبلوئ صحیح ده نو دغه شانتې دا موږ په مختلف موقعو باندې په دغه کې استعمالولی شو اکثر موږ په پښتو کې هم وایو که نه چې ما ستا چیلنج قبول کړی دی صحیح ده دغه شانتې ته ویلی شي چې I have accepted your challenge نو دغه شانتې دا موږ په موقعو باندې استعمالولی شو ډېر آسان لفظ دی راځو موږ خپل وس د دې چې کوم جوړي ده هغې له موږ راځو او هغه دی accept نو اوس تاسو د دې دواړو سپیلنګ ته وګورئ په دواړو په سپیلنګ کې هم فرق دی د accept سپیلنګ دی ACCEPT او د accept سپیلنګ دی EXCEPT
صحیح ده. نو دا په دې دوه په سپیلینګ کې فرق دی. سپیلینګ به مونږ په دې څونه چې مونږ پیر اف ورډز کو په دې کې د ټولو نه اهم څیز چې دی هغه د سپیلینګ یادول، چې مونږ ته پته وي چې کم یو ټکی زوی م چې د هغې سپیلینګ به څه وي. صحیح ده. سپیلینګ ډېر ضروري دی. نو دا ځکه چې د هغې سره بیا ټول ټکي بدلیږي او د هغې پروننسیشن هم بدلیږي. نو سپیلینګ به مونږ خامخا په هغې باندې مونږ ډېره توجه کو چې مونږ سپیلینګ صحیح یاد کو او د هغې بیا مونږ صحیح پروننسیشن هم یادو. اولنی ټکی مونږ کړی و اکسپټ، او دا څه شی دی ایکسپټ. په دوانو کې تاسو وګورئ په پروننسیشن کې لږ شانتي فرق شته دی ځکه چې د دې سپیلینګ هم بدل دی. دا د ای نه شروع کېږي نو د دې پروننسیشن به راځي ایکسپټ. اوس د ایکسپټ معنا په پښتو کې راځي بغیر، یا موږ اکثر علاوه هم استعمالو. دوانه د اردو ټکي هم دی، په اردو کې ورته هم ویل کېږي علاوه یا بغیر، یا په اردو کې بل ټکی راځي سوای. صحیح ده. نو دغه شانتي دا موږ استعمالو ایکسپټ. په انګلیش کې به د دې مطلب راځي not including. مونږ یو څیز په څه کې نه شاملو، ایکسپټ وي هغه، د هغې نه بغیر به وي هغه. صحیح ده. نو دغه شانتي مونږ په داسې موقعو باندې به بیا مونږ ایکسپټ استعمالو. ایکسپټ دا یو پریپوزیشن دی او دا یو کنجنکشن هم استعمالیږي. اوس دا تاسو ته ما چې کله وویله پیل ټکی چې و اکسپټ هغه ورب و، دا چې کوم دی پریپوزیشن هم دی، کنجنکشن هم دی، او په ځینو موقعو باندې دا ایز ا ورب هم استعمالیږي دا اکسپټ کوم چې دا بغیر دی. صحیح ده. نو دا په مختلف موقعو باندې په مختلف شکل کې استعمالیدی شي. دا کم ټول الفاظ چې ما تاسو ته یاد کړل، ورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، دا ټول دی پارټس اف سپیچ. او پارټس اف سپیچ مونږ الریډي ښه په ډیټیل سره مونږ الریډي کړي دي. که چا تر اوسه پورې پارټس اف سپیچ نه کتلې او یا په دې ټکو باندې نه پوهېږي چې پریپوزیشن څه ته ویل کېږي، کنجنکشن څه ته ویل کېږي، یا ورب څه ته ویل کېږي، تاسو مهرباني وکړئ پارټس اف سپیچ ته لاړ شئ. هلته کې زمونږ کمپلیټ ټاپک مونږ پارټس اف سپیچ تقریبا 28 لیسنز کې مونږ تقریبا مکمل کړی دی. دا نو تاسو هغه کې کتلی شئ، تاسو ته به د دې پته ولګي چې پریپوزیشن څه ته ویل کېږي. دلته کې زه د هغې بیا ایکسپلینیشن نشم کولی. صحیح ده. نو ښه راځو اوس مونږ د دې استعمال لا او اگزامپل سنټنسز لا چې مونږ به دا ایکسپټ څنګه استعمالو چې د دې مونږ ته معنی واضح شي، مونږ د دې په مطلب باندې ښه صحیح پوه شو. مثال په طور زه یو سنټنس وایم چې the museum is open daily except Mondays. میوزیم یعنی عجایبګر هر ورځ کلاوي، is open daily. daily مطلب هر ورځ کلاوي except Mondays. د Mondays نه بغیر، یعنی د ګل په ورځ باندې د پیر د ورځې نه بغیر میوزیم هر ورځ کلاوي. نو دلته کې تاسو اوس وګورئ د دې خبرې مطلب دا دی چې دا میوزیم په هفته کې شپږ ورځې کلاوي except Mondays. د ګل د ورځې نه د Mondays نه بغیر دا شپږ ورځې په هفته کې کلاوي، نور هر ورځ کلاوي. نو دغه شانتي ګوره تاسو دا په سنټنس کې استعمالولی شئ. یو بل اگزامپل اخلو. she won't eat anything except biryani. هغه د بریاني نه بغیر نور هیڅ هم نه خوري. she won't eat anything except biryani. یعنی یو جنۍ ده هغه صرف بریاني خوړل غواړي، نور هیڅ خوړل نه غواړي. د بریانۍ نه بغیر هیڅ هم خوړل نه غواړي. she won't eat anything. هغه هیڅ هم خوړل نه غواړي except بریاني، د بریاني نه بغیر. نو دغه شانتي هم تاسو دا په سنټنس کې استعمالولی شئ. ښه اوس به مونږ یو اگزامپل اخلو چې دا به مونږ ایز ا ورب څنګه استعمالو. او کله چې مونږ ایز ا ورب یو ټکی استعمالو نو ظاهره خبره ده چې د هغې به بیا فرست، سیکنډ او تھرډ فارم هم وي. نو د دې فرست فارم به بیا راځي ایکسپټ، او سیکنډ فارم به راځي ایکسپټډ، او تھرډ فارم به هم راځي accepted، او کنټینیوس فارم به راځي accepting. نو دغه شانتي دا بیا مونږ به په سنټنس کې استعمالو کله چې دا مونږ ایز ا مین ورب استعمالو. مثال په طور زه وایم چې John accepted everyone has passed the exam. John accepted. John ترینه لري شو، یعنی د جان نه بغیر. صحیح ده. John accepted everyone has passed the exam. هر یو کس اگزام پاس کړی دی. اوس د دې خبرې تاسو سوچ کړئ د دې خبرې څه مطلب دی. د دې مطلب دا دی چې جان فیل شوی دی. صحیح ده. ځکه چې جان ترینه لري شو، جان accepted everyone has passed the exam. هر یو کس اگزام پاس کړی دی. جان ترینه لري شو یعنی د جان نه بغیر هر یو کس اگزام پاس کړی دی، نو ټول پاس شوي دي او جان غریب فیل شوی دی. صحیح ده. نو ما څه وویله جان accepted. نو په دې ټیم کې دا ایز ا مین ورب استعمال شوی دی.
ځکه accepted ما استعمال کړی دی د فقري په اوله کې. نو دلته کې تاسو ګورئ کله چې ما جان accepted ویله دا غي نه پس بیا ما کامه لګولې ده، تاسو بیا کامه لګوئ ځکه چې هغه ځان له خبره ده، دا بیا ځان له خبره ده. یا دا سنټنس تاسو داسې هم ویلی شئ چې everyone has passed the exam except John. ټولو اگزام پاس کړی دی د جان نه بغیر. هماغه خبر راغله، خو چې کله ما دا په اوله کې ویل چې جان accepted نو دا غي مطلب دا دی چې بیا به مونږه سیکنډ فارم استعمالو جان accepted. او چې په سنټنس په اخر کې ما ویل نو ما سوي چې everyone has passed the exam except John. ټولو اگزام پاس کړی دی د جان نه بغیر. نو دا و زمونږه اولنې لیسن د پیر اف ورډز په باره کې. په دې کې مونږه دوه ډېر اهم پیر اف ورډز وکړله او د هغې مونږه په سپیلنګ باندې هم ځان پوه کړو او د هغې په معنی باندې او د هغې په استعمال باندې مونږ ځان پوه کړو. زه امید لرم چې تاسو به د دې نه څه نه څه زده کړي وي. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به مونږه نور پیر اف ورډز کوو او کوشش وکړو چې مونږه زر یا دوه درې پیر اف ورډز کم از کم مونږه په یو لیسن کې وکړو. نننې زمونږه اولنې لیسن و د هغې په وجه باندې په دې کې لږ شانتي د انټروډکشن ضرورت و، پای کې لږ شانتي وخت ولګېدو. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به موږ کوشش کوو چې زیات الفاظ وکړو. صحیح ده؟ نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.